وچ غوخی بازار گرم دی. بازار گوشت قاق در شهر کابل و در این ساحه بسیار گرم است. چی شی پکې اخته کوئ چې دا غوښه تاسو جوړوئ؟ دا حافظه و یا میگیرن دوا جور میکنن. خو با حافظه خوب است. غوښه خرڅوي، د لاندي غوښه ده او د میمانۍ دپاره، د شوروا دپاره. سلامونه د سنرایز افغانستان لیدونکو، هیله د ټولو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباوون مومند ستاسو په درانه چوپړ کې یو ځل بیا حاضر یم. لیدونکو راغلی یم د کابل ښار کې او د کابل ښار کې دغه د پل خشتي سیمه او د کافروشي کوڅه چې ورته وایي، د کافروشي کوڅې خوله ده. دلته په دې ورځو کې چې زه څومره خبر یم نو د وچې غوښې بازار گرم دی. بازار گوشت قاق در این روزا در شهر کابل و در این ساحه بسیار گرم است. زیاتر مردم میاین با خاطر شوربای کابلی و پلو کابلی گوشت قاق استفاده میکنن. نو لیدونکو راځئ د دې وچې غوښې په اړه به په دې خپرونه کې تاسو ته زه معلومات درکړم او دا پوښتنه به هم ولرو چې دا غوښه څومره ګټې لري، قیمتونه یې څومره دي، آیا ټولې نړۍ ته یې لیږلی شي او که نه. په دې خپرونه کې راسره وګورئ. نو په پیل کې یو څو انځورونه تاسو د دې وچې غوښې وګورئ، بیا به زه یو څو خبرې اترې دلته له خلکو سره ولرم. دوستانو بیا هم ښه راغلاست. دلته د دې وچې غوښې یو مسؤل را سره ولاړ دی، له دې سره به خبرې اترې ولرم. سلام، جوړ په خیر ښې، په خیر صحت دې ښه دی؟ انشاءالله کور ودان مننه ژوندی اوسې. پیل کې ځان لیدونکو ته وپېژنه. څنګه یې ورور خیرتي ده؟ اسم بسم الله رباني زاده کې دوکانداران کوشي کافروشي بغل مسجد پل خشتي. ډېر ښه. دا راته ووایه چې څو کلونه کېږي چې دلته دا وچه غوښه خرڅوي؟ از این دیگه یک 30 سال میشه که دمی حساب گوشت خاک ما دمی چینل گوشت هستیم. 30 سال. خب 30 سال میشه. خودت چند سال هستی؟ خودم دیگه سنم 38 39 میایم. 38 39 چند ساله بودی کاروبار شروع کردی؟ سن 8 سالگی 9 سالگی کم تو که اینجا آمدیم تا می سن 38 39 دمیجا هستم. خوب، بسیار خوب. در اول بازار شما هم در این روزا به نظرم گرم است. برام بگو که شما اینجا چند رقم گوشت کاک میکنی و میفروشی؟ ما دیگه زیادتر گوشت هست، گوشت لاندی گوسفند است. بله، گوشت لاندی گوسفند که مکمل کلش گوسفند است. خب مکمل گوسفند است. دیگه گوشت ها هم یا نه؟ نه دیگه گوشت های کلان باز گوشت مثلا گوساله گاو یار و چی نمیکنن. خب خوش کنیم شخمه. خب اور کس خوش نداره. خوب، بسیار خوب. تناز گوسفند فعلا میفروشی؟ بله، از ما دیگه فعلا تنها گوسفند. ما میج از مایرم دیدم موچ تو هم خشک نشانی. این سمی کل دکاندارا داره به حساب می حافظه و یا میگیرن. دوا جور میکنن. خوب، حافظه خوب است. بله، او به حساب حافظه و یا. بسیار خوب. ما کار ما کس گوشت لاندی، گوشت قاق گوسفند است. چقدر وقت در بر میگیره که گوشت کاک شوه و فروخته شوه؟ این یک تعلق به هوا داره. در هوایی که صاف باشه، هوایی که خوب شمال داشته باشه، در یک ماه 25 روز گوشت خوب خشک میشه. اگر هوایی که رطوبت داشته باشه، ابر باشه، 2 ماه در بر میگیره. 2 ماه. فصل خشک کردن از اینکه است در ماه اقرب شروع میشه. ماه اقرب تا قوس. بعد از جدی یا که بازی خوش کنی یخ میزنه. بسیار خوب. دای چی را اخته میکنی؟ چی شی پک اخته کوی چې دا غوښه تاسو جوړوي؟ این اخته نمیکنی، فقط نمک زده میشه. یوازې مالګه پکې وهل کیږي بس.
بل هیڅ شی هم پکې نه دیگه وهي هیڅ چیز نه. زیاتره فقط خلک هوای ما داسې اورېدلي دي چې دا غوښه چې ده دا یعنی خرابیږي چې کله وچه کوي که نه لکه جایش مثل که یک چیزی که زیاد سرش وقت تیر شد و گنده میشه بله بله با وا چیز گفتنی داری یا می فکره که دارن این فقط در جای خشک میشه که جای هوای پاک باشه بیادر دیگه شمال داشته باشه در جای افتو نباشه در جای رطوبت یا نباشه نمک ذره میشه در جای سردی خشک میشه این دیگه در هوای سرد خشک میشه مثلا در ماه اقرب زمانی که خشک شدنه بله به څومره وخت پورې دا دوام کوي او استفاده تی کولای شو این دیگه فقط که خشک شده که یک مابادی که خشک میشه دیگه در فروش آماده میشه به فروش خو آماده میشه یعنی باز خراب خو نمیشه نه باز اگر تا چند سال استفاده ازش میشه فقط 3 ماه 4 ماه اگه باز پیش بانی که مثال سال سرش تیر شد گوشت خراب میشه یا بازی کونه میشه یعنی یو کال نه ډیر وخت باید پی تیر نشي په دی وچه غوښه نه یک کال نه فقط 5 ماه یا 6 ماه 15 میاشتې یا 6 میاشتې اگه سال سرش تیر شد باز خراب میشه گوشت دغه غوښه فعلا کیلو په سو ده د پسه ده کنه دا پسه کیلوی په سو ده کیلو دیگه می 750 افغانی است کیلوی 250 افغانی کیلو 750 افغانی است ښه ډیر ښه او د دې استفاده کله ډیره خلک کله ډیر استفاده در کوي می زمستان زمستان در می زمستان دیگه اوړي کې څنګه سوګین استفاده کوي در می زمستان یک بقدر می برمی قابلی است برمی شوروا یا میبرن خو اجانا با قابلی و شوروا دیگه برمی قابلی است خودت هم میخوری یا نه والا طبعا میخوری مزه داره میگه چیزی که خود دفته چند بار میخوری یا دمای نه دمای دمای چند بار یکی پیش ما زیاد است دلم میزنه دمای چند بار دمای یک دو دفعه سه دفعه او را من یگان شوایی که بیمانا یا می باز میگه یک لاندی باز چه قسم برش پخته میکنی سر رقم میپخه فقط لاندی پلاو لاندی پلاو لاندی پلاو نو په مونږ به کله وخوري چې پوخه کې چې لیدونکو دوستانه مو ګوري د مده خدمت ها ان شاء الله مننه کور ودان ژوندې اوسې آباد اوسې دا معلومات هم راته راکه زیاتره زمونږ لیدونکي بیننده های ما د خارج از کشور هستند جانا با اگه بخواه نه هغوی که وغواړي تاسو کولی شئ ورته یې ولیږئ ان شاء الله کوم طریق نه لیږلی شئ از طریق چیز که بخوایم باز میکنم کمی کارگو از این طریق که تاسو ته چیرته زمونږ دوستان اړیکه ونیسي تاسو سره دا غوښه ورته د نړۍ هر کونج ته لیږئ ان شاء الله ستونزه نشته که نه هغوی ته کیلو په څو ورکړئ باز ان شاء الله مراد میکنم مراد میکنی نه دوستانو ستاسو مراد کوي او د نړۍ په هر کونج کې چې یاستئ دغه غوښه تاسو ترلاسه کولی شئ ان شاء الله این ساخت افغانستان است یا د دیگه کشورام جور میشه خود افغانستان است نه غیر از افغانستان در دیگه جایام گوشت خشک پیدا میشه نه این رقم باز مزه و کیفیت نداره نه مثلا در خارج هلند یا خشک میکنه تو مزه یا این رقم نداره تشکر بخیر باشی زنده باشی در آخر چیز گفتنی دیگه ان شاء الله مت جور تیار سربلند باشی بخیر باشی تشکر با امان خدا دوستانو دغه وچه غوښه و چې مونږ د استاد سره یو څو خبرې اترې درلودې چې د پسه غوښه ده او تقریبا قیمت یې 250 افغانۍ و نیم سوه افغانۍ د دې وچې غوښې قیمت دی چې مالګې سره اخته شوي او شاوخوا 2 میاشتو کې دا تازه غوښه وچیږي او له دې څخه بیا د لاندې پلاو چې ورته وایي قابلي پلاو کې لاندې پلاو کې او شوروا کې شوربای قابلیه دې کې استفاده ترې کېږي مالتیا مو کړئ تاسو د دې کوڅې او څو انځورونه وګورئ
دوستانو دلته یو حاجي صاحب ولاړ دی دا هم لکه چې غوښه اخلي نو له دې سره به یو څو خبرې اترې ولرو. سلام علیکم. وعلیکم ورور. حاجي صاحب جوړې ته کامرې ته مخ واړوه که نه څنګه یې صحت دې ښه دی کلاري د وخت سات ژوند ښه تېرېږي د سوړ ژمي سره څنګه والله شکر د تېرېږي الله یې تېرېږي تیریږي کنه بخارۍ دیخې ده کنه او چري بخارۍ لرو سره کم بخارۍ دا چري مې لګولې د لرګو والا د لرګي والا لرګي خروار پسو لرګي موږ اخیستې دي په 9,000 روپۍ 9,000 روپۍ باندې ارزانه او قیمته ولا خدي نو وروره مناسبه به ده مناسبه وچ لرګي ما اخیستې دي په 9,000 ډېر خسنګ شوق دی لکه چې کړه غوښه ته ولا راغلو وچ غوښه ته وچ غوښه د باز وخت چې دغه میمانی وګو یو غان وخت په خپل کور کې پکاري راځو دغه دکان کې وروره کنه غوښه اخلو او وړي وروره کنه ډیره ښه غوښه راکړي دغه سره او ښه غوښه خرڅوي د لاندې غوښه ده او د میمانۍ دپاره د شوروا دپاره او د بعضې لاندې پلو دپاره څنګه میلمانه لرې که ناسې شوقي داسې میلمانو ته یو څه غوښه په کار ده چې ورته یوسو ډېر ښه څو کیلو ورته وړي یو 2-3 کیلو وړم ورته 2-3 کیلو د میلمانو ښه سات تېر دی ښه سات تېر دی ستا به هم ورسره تېري څه شی ورته پخې د دې غوښې د دې غوښې نه ورته وروره که نه هم ورته لاندې پلو پخوو او هم ورته شوروا پخوو هر شی ورته چې هغه د دوی خوښ هغه شی ورته پخوو ډېر ښه کیلو په څو ده وادي خیسته که اخلي ولا اوس ورته به اخیستې ده موږ ته وروره که نه په 9,500 وایي خو 900 سره جوړېږي په 900 روپۍ پخوا دې هم کله اخیستې که نه هو دغه 40 کاله موږ کېږو چې دغلته کار او قسم کوو دغلته چې دا غوښه هم پکار دي راځو دغلته یې اخلو څه کاروبار کې خپل د کوم ځي زه خپله د لغمان یم او سړی د کوم ځي سړی د لغمان سړی د لغمان بالکل ښه ډېر ښه د پسه غوښه هو د پسه غوښه ښه بل هم پکې شته نه د پسه ښه الله غوښه ده ډېر ښه موږ دا څونه وخت دغه نه وړو وروره نو د میلمانو کې د که موږ هم در سره ګډ شو وایم هزار ده به وروره که نه تاسې دپاره مې 1 کیلو زیاته واخلم وروره راروسته خیر اوسې کور ودان ژوندی اوسې مننه څه ګټ هم لري دا غوښه که نه تا ته څه معلومات کېږي ولې نه ښه غوښه دا غوښه د پسه غوښه خو وروره چې وچه شي بیخي به ښه راځي بیخي ښه راځي بیخي ښه راځي ډېر ښه او په کوم موسم کې ته ډېره استفاده ترې دغه ژمي کې موږ دا استفاده ژمي کې ډېره استفاده ژمي کې استفاده کوو ډېر ښه دا راته ووایه واده دې کړی که نه هو شکر د واده لرم وروره سمون وادونه خو نه لري واده لرم واده لري کور دې چېرته کور مې په قلعه زمان خان کې دی صحیح ده بس میلمانه لري وخت دې نه نیسم کور ودان چې موږ ته دې وخت راکړه او د دې تر څنګ ښه میماني ولرئ تاسې هم راسره میلمانه کېږئ بازار ده کور ودان ژوندی اوسئ په مخه ښه شه دوستانو دغه د وچې غوښې بازار چې تاسو په دې خپرونه کې ولیده چې دغه د کابل ښار لکه څنګه چې مې پیل کې ویل د کافروشي کوڅې هغه خوله ورته وایي چې هاخوا د عیدګاه جومات دی دلته بیا دغه وچه غوښه خرڅېږي چې زیاتره خلک ترې په ژمي کې ګټه اخلي استفاده ترې کوي لاندې پلو او شوروا ترې جوړوي نو تر بیا مو په یو مهربانه خدای سپارم الله مو مل شه د خدای په امان زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ